ډېری وخت بیا همداسې کېږي چې کله موږ په یو ستونزه کې ښکېل شو نو لومړي قدم کې ورځو مور و پلار ته د هغوی څخه مرسته غواړو. که هغوی مو مدد ونه کړي ځو د ورور خور څخه مرسته غواړو. هغوی یې هم که چېرته ونه شي کړی نو ځو له یو ملګري نږدې ملګري څخه یا هم خپل خپلوان څخه. کله چې دا ټول موږ ته نه جواب راکړي زموږ ستونزه حل نه شي کړی بیا موږ راځو الله تعالی ته لاسونه پورته کوو چې ای ربه دا ستونزه مې حل کړي. نو ملګریه دا به څونه غوره چې په لومړي قدم کې بسم الله کړې او په الله تعالی توکل وکړې، له هغه څخه مرسته وغواړې، د هغه څخه د هغه ستونزه چې لرې، هغه غوښتنه چې لرې، د الله تعالی څخه د هغې مرسته وغواړې چې هغه یې درته حل کړي، هغه یو شی درکړي او هغه درته لاره پاکه کړي. نو ملګریه کوشش وکړه په لومړي قدم کې د الله تعالی څخه مرسته وغواړه. په دویم قدم کې د هغه بندګانو ته چې هم ورځې د هغوی څخه مرسته غواړې نو د الله تعالی څخه مدد وغواړه. که چیرې دې خیر وي چې هغوی ستا مرسته وکړي او که چیرې دې خیر نه وي د هغوی د مرستې او مشورې او لاسنیوي څخه ته په امان شې.